د افغانستان پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو افغانستان کې بې ساري استبدادي نظام رامنځته کړی. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي اشرف غني یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي دې پیغام کې دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط ده. ښاغلي اشرف غني وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بې ساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلي چې د هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي یې دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه، خو اشرف غني ویلي و چې طالبانو غوښتل د له منځه یوسي. اشرف غني په دې 12 دقیقیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تامین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو سره ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټولګډونی حکومت رامنځته کړي. محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوي یوه معامله وبلله او روان وضعیت یې د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویېدونکو عناصر د ابن الوقتي د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز یو ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړو بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.